لوګر کې له 1400 راستنو شویو کورنیو سره د نغدي مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لوی رئیس شیخ شهاب دلاور لوګر ته د یو رسمي سفر په لړ کې له پاکستان څخه هیواد ته له 1400 راستنو شویو کورنیو سره د باندې 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. ورته مهال ښاغلي دلاور له راستنو شویو کورنیو ملاتړ د اسلامي امارت دنده وبلله او زیاته کړه چې القدر امیر المؤمنین حفظه الله د کابینې غړو ته سپارښتنه کړې څو د هیواد په ټولو ولایتونو کې راستنو شویو ته د استوګنې لپاره ځمکې ځانګړې او ښارګوټي پرې جوړ کړي. نن خو 900 کورنۍ راغوښتل شوي دي او هرې کورنۍ ته د سرې میاشتې له طرف نه 11,000 افغانۍ توجیه کېږي. اوس هغه بهیر روان ده، تاسو ولیدل. انشاءالله سبا یا بله ورځ ته به 400 کورنۍ نورې ټولې 1400 کورنۍ دي. دا هغه مهاجر دي چې سږ کال په 2015 کې راغلي دي او دلته په لوګر کې د لوګر مربوط مهاجرین دي، هغو ته دا توجیه ده. او همدغسې توجیه نن په غزني کې موږ لرو 1400 کورنیو ته هر کورنۍ لپاره 11,000 روپۍ ورکول کېږي. او انشاءالله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چېرته به نغدي پیسې توجیه کېږي، چېرته به غذایي مواد او غیر غذایي مواد ورکول کېږي. ورته مهال د لوګر سرې میاشتې رئیس د دغې مرستې ارزښت څه باندې 22 میلیونه افغانۍ یاد کړ او زیاته یې کړه چې له درکې د مرکز پل عالم او ولسوالیو د 1400 راستنو شویو کورنیو هر استازي ته 11,000 افغانۍ ورکول کېږي. نو د لوګر ولسوالیو ته چې کوم مهاجرین نوي مهاجرین په 1404 کال کې راغلي وو، د هغه مهاجرینو سره موږ څه باندې 22 میلیونه روپۍ توزیع نن درلودله چې هر فامیل ته 11,000 افغانۍ او څو وخت مخکې هم دغسې فامیلو سره 15,000 روپۍ هر فامیل ته ورکړې وې. په دغه 11,000 روپۍ هم ډېر شکر ادا کوو. ډېر شی دي دا 11,000 روپۍ راته میلاو شي، خو نور هم د موږ د کور مشکلات دي. موږ سدا پاکستان کې ټول ژوند تیر کړی ده او اوس دا افغانستان خپل وطن ګران وطن ته راغلی وو او شکر الحمدلله ډېر ښه وطن ده. دلته مخکې موږ سره د سرې میاشتې ډېر کومک وکړو او اوس بیا یې صدا موږ ته کومک راکړو او موږ ډېر ورنه خوشحاله یو. ښه دا ویلو ده چې د دغې مرستې بهیر د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په مالي ملاتړ د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري په لوګر او غزني ولایتونو کې پر زرګونه راستنو شوي کورنیو پیل شوی او موخه یې د دغو کورنیو لاسنیوی او د شته ستونزو حل ښودل شوي.